کابینې د لغوه شویو ادارو د کارکوونکو برخلیک په اړه پلاوی ټاکلی. سلام، وخت په خیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. کابینې د لغوه شویو ادارو د کارکوونکو برخلیک ټاکلو په موخه یو پلاوي ته دنده سپارلې چې د یادو کسانو د شمیر، شهرت او ځانګړنو په اړه معلومات راټول او د کابینې بلې غونډې ته یې وړاندې کړي. د چارو ادارې په خبرپاڼه کې راغلي کابینې تېره ورځ د چارو ادارې لوی ریاست ته دنده وسپارله چې د دې ادارې او د ریاست الوزرا د مقام لوی ریاست ګډ پلاوی دی یا د موضوع وڅېړي او راټول کړي معلومات له خپلو ځانګړو نظرونو سره د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. په خبرپاڼه کې د یادو ادارو په اړه وضاحت نه دی ورکړل شوی. حکومت د روان کال د مرغومي په 4مه د پخواني حکومت 2 وزارتونه او 2 کمیسیونونه لغوه کړل او ویلي وو چې د اړتیا له مخې به په راتلونکي کې دغه ادارې بیا رامنځته شي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.